أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. پرون موږ تاسې د ترجمې په باب مقدماتي خبرې د آدابو د څه شرایطو په لحاظ باندې خبرې وکړې چې د هغه په ځایل کې آخرنۍ خبر دا وه چې سره له دې نه چې نیت هم صفا وي، تقوا هم غوره کړي، د ګناهو نه هم سړی توبه وباسي، ظاهري او باطني طهارت هم په ځان کې راولي، بیا هم چې قرآن عظیم شان تلاوت شروع کوي یا د قرآن عظیم شان د معنا د زده کړې اراده لري، نو چې شروع کوي د الله تعالی په اسم به استعانت کوي، بسم الله به هم ورته وایي. نورې خبرې مو مخکې کړي دي. اوس د دغه بسم الله په متعلق کې لږ لږ خبره وکړو. بسم یعنی باسمه شروع کوم زه په نامه د الله تعالی چې داسې الله چې رحمان او رحیم ده. په دغه کې یو څو خبرې دي. اول خبره ده چې د الله تعالی په نومو باندې استعانت سبب د حل د مشکلاتو ګرځي. د خدای پاک د طرف نه د رحمت دروازه سړي ته خلاصیږي. خو په دغه بسم الله کې درې نومونه د الله تعالی دي: الله، الرحمن، الرحیم. دا درې نومونه ذکر شوي دي. په دغه درې نومو کې حکمت الهی دا ده چې د الله تعالی چې څومره نومونه دي هغه ټول نومونه مندرج دي په دغه درې نومو کې. دا اصل د ټولو اسماء الله دپاره دي. د رب کریم په زرګونو نومونه دي، د ټولو دپاره دغه درې اصل دی، اساس دی. خو په دغه دریو کې دریو شیانو ته عمده اشاره ده: مبدا، معاش، معاد. مبدا دا معنی ابتدا د خلق چې دا دنیا چا پیدا کړي. معاد چیرې به ځو، آخر ځای به مو کوم ځای وي. معاش ته د مابین د دنیا د زندگی حالات. په الله ټکي کې اشاره وکړه مبدې ته چې الله د موږ خالق ده، د موږ مالک ده، د موږ رازق ده. هغه ذات ته چې ټولو صفاتو د کمال باندې متصف ده، د ټولو عیبونه منزه ده، د همیش دپاره ژوندی ده، مرګ په ده باندې نه راځي، د چا پیدا کړی نه ده. ځکه پیدا کول په هغه چا کې راځي چې هغه نه وي. د الله تعالی وجود واجب ده. واجب هغه ته ویل کېږي چې عدم سابق نه لري، عدم لاحق نه لري. وجود د رب کریم واجب ده او وجوب لذاته ده. دغه الله نه بغیر بل هیڅوک داسې نشته چې دغه صفت خالقیت په ده کې راشي چې بل ته وجود ورکړي. ځکه د الله نه سوا چې څومره مخلوق ده هغه خپله په خپل وجود کې بل ته محتاج ده. چې څومره مخلوقات دي، که ملائکې دي، که انبیا دي، که اولیا دي، که انس ده، که جن ده، که عرش ده، که فرش ده، دا ټول نه وو. بیا الله تعالی پیدا کړه، بیا به ټول نه وي، پانې کېږي به. اوس نو په مخلوق کې داسې څوک شته نه چې د هغه وجود واجب وي چې بل ته وجود ورکړي. نو معلومیږي چې د دغه موجوداتو نه د باندې د دایرې د خلق نه د باندې یو ذات ته چې دغه مخلوقاتو ته وجود ورکړی هغه الله ده. نو مبدې ته اشاره ده پیدا کوونکی د ټول عالم دا الله تعالی ده. بل داسې څوک نشته چې هغه پیدا کول د مخلوقاتو وکړي.
نو په دې کې به موږ خپل مالک ذاتي وپېژنو، خالق وپېژنو، رازق وپېژنو چې پیدا دی یو، د موږ ټول اختیارات د دي، د موږ ځان، د موږ مال، د موږ اولاد، دا ټول د ده دي، د ټولو مالک دی ده، نو د ده په حکم به چلیږي. او رحمان دا معاش ته د دنیا زندگی ته اشاره ده، ځکه موږ تاسو ته استادان په کنکیو کتابو کې ترجمه د رحمان چې کوي داسې کوي هغه ذات چې مهربانه ده په دنیا کې په ټولو مخلوقاتو. نو دا د دنیا معیشت، د دنیا ضرورت پوره کول، دغه ته د معاش حالت ویل کېږي. دا ټول ضرورت انسان د ټولو مخلوقاتو چې پوره کوي الله تعالی یې پوره کوي. او رحیم هغه ذات ده چې دی مهربانه ده په مؤمنینو باندې په آخرت کې. آخرت ته اشاره وشوه معاد ته چې د موږ بله زندگی را روانه ده، موږ به بیا ورځو په بله زندگی کې به د الله تعالی حضور ته وړاندې کیږو. اوس نو چې زندگی ته سړی فکر وکړي، یو مبدا ده یو معاد ده، دا مابین زندگی دا ته معاش ویل کیږي. وای په دغه بسم الله کې دغه درې نومونه د الله تعالی جمع کړه، اشاره یې وکړه دې ته چې انسان په معاش باندې د مبدا او د معاد نه غافله نشي. مبدا یې مخکې ذکر کړه، معاد یې شاته ذکر کو، مابین کې د معاش زندگی. نن چې ټوله دنیا ته فکر وکړو چې څومره کفار دي، چې څومره کفار دي دنیا دي، د مبدا او د معاد نه غافله دي. ځکه احادیث مبارکو کې چې چیرې مو اورو څوک چې ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، دغه دوه ډیر ذکر کیږي. وای څوک چې د الله نه غافل نشي، څوک چې د آخرت نه غافل نشي، هغه بیا ګمراه کیږي نه. نو کفار خو علی العموم د خپل خالق نه او د هغه آینده زندګۍ نه د دواړو نه غافل دي، بلکې منکر دي. د دنیا چې څومره ګناهګار مسلمان دي، اخو کفار دي چې څومره ګناهګار مسلمان دي، هغه باندې چې سړی نظر وکړي د دغه معاش د وجې نه غافله شوي دي د مبدا او د معاد نه. دنیا ډیره شوه، سهولیات ډیر شوه، دستي په کور کې نارواوي شروع شي، په دکان کې نارواوي شروع شي، په کاروبار کې نارواوي شروع شي. د ګټلو دپاره دروغ ویایي، د ګټلو دپاره د سود لیار غوره کوي، د ګټلو دپاره چې په غلا یې پیدا کوی شي په غلا یې پیدا کوي، چې په رشوت یې پیدا کوی شي په هغه یې پیدا کوي، خو چې په کومه لیار پیدا کیږي پیدا کوي. الله یې ویر ده چې بیا به پښتانه راپسېږي، قیامت یې ویر ده چې بیا به عذابي. نو چې څومره ګناهونه کیږي دا د خواهشات نفسانیه دي، دا د معاش د وجې نه انسان د مبدا او د معاد نه غافله وي. نو دغه هر کار په سر کې به اول بسم الله ویایي، وایي د هر کار په سر کې انسان ته تنبیه ده چې مړی خوري بسم الله ورته ووایه. مبدې ته به اشاره دغه روزي ماته الله راکوي، دستي به هغه مبدې ته اشاره شي چې دا روزي ماته الله راکوي. او معاد ته به د اشاره د دغه روزي بیا د ما نه د دغه شکرانې پوښتنه کیږي چې دا ماته چې خدای پاک روزي راکوي د څه دپاره راکوي. که زه د دغه نعمت ناشکري وکم بیا خو ما پسې عذاب را روان ده. او شکر د نعمت واجب ده، شکر د نعمت واجب ده. او شکر وی دی ته چې ټول هغه څه چې خدای پاک چاته ورکړي د څه دپاره یې ورکړي په هغه کې مصرف کړي. نو په دغه هر کار په سر کې بسم الله کې عین دغه ته تنبیه ده چې د مبدې نه او د معاد نه سړی غافله نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا که سړی فکر وکړي د دغه بسم الله دا لیکل دغه رسم خط به د قرآن عظیم شان د طرز موافق وي. سین به غاښونه لري، میم به هغه ګرد کور لري. دا موږ خو تخفیفونه دي په لیکلو کې هم ډېر تخفیفونه وي. او بې به داسې ولاړه لیکل کېږي. خو دلته په بې کې یوه نکته ذکر کو. ابتدا د حروفو خو په الف باندې راځي، الف با تا سا حروف هجا د الف نه راځي. د بسم الله په سر کې په بې ابتدا وکړه، الف نه راوړ. دلته بعضې عجب تفاسیر نکته ذکر کوي، وایي په الف کې ترفع ده، الف ولاړ ده په هغه کې ترفع ده، ب پرته ده په هغه کې تواضع ده.
اوس نو اشاره یې وکړه دې ته اولا انسان ته چې باید په ځان کې عاجزي پیدا کړي خو بیا بلې نکتې ته وګورو دا بې د بسم الله چې موږ تاسو ټول قرآن عظیم شانونه وګورو دا بې داسې ولاړه رالیکلې ده اوس بې خو پرته وي او دلته لیکل کېږي ولاړه اشاره د دې ته من تواضع لله رفعه الله څوک چې د خدای د رضا دپاره عاجزي غوره کړي په هغه کې بیا خدای پاک رفعت راولي بې پرته ده خو دغه بې کې چې تواضع ده دستي خدای پاک عظمت ورکو طرفه ورکو په الف کې لویي وه په هغه کې باندې ابتدا نه راغله په بې راوسته بې کې پرتوالی ده خو لیکن دغه په سر کې دستي جګواله راغی ځکه چې څوک چې تواضع وکړي د خدای د رضا دپاره الله تعالی به په هغه کې رفعت راولي بسم دا جار و مجرور دی جار و مجرور متعلق غواړي متعلق د متقدم که متأخر صرفي او نحوي خبرې په کنکیو کتابو کې موږ تاسې اورېدلې دي ډېر علما په دې دي چې متعلق مؤخر ده او هغه د افعال خاصونه ده چې هغه کوم فعل ته شروع په کوي د هغه نه به هلته په سر کې ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم اقرأو مثلا لکه قرائت شروع کوي دا به وروسته وایي دا د څه دپاره لپاره د افادې د اختصاص دلته عقیدې د توحید ته اشاره ده موږ په ټولو امورو کې محتاج یو الله ته یو دا نور اسباب و وسایل دي دیغه نه خو الله موږ منع کړي نه یو دنیا خو دار د اسبابو ده خو عقیده به مداوي چې سبب مؤثر نه ده مؤثر الله تعالی ده دا ظاهري اسباب معطل نه دي عبث نه دي د اسبابو نه ممانعت نه ده راغلی خدای پاک حکم د اسبابو کړی لیکن دا تخصیص چې د افاده شو چې خاص په نامه د خدای پاک استعانت عقیدې توحید ته اشاره ده چې د موږ مشکل کشا حاجت روا صرف او صرف یو الله ده دا نور امور ټول دا وسایل دي اسباب دي مؤثر حقیقي په خپله نه دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم موږ تاسې خو ګوره داسې معنا کوو شروع کوم معنا خو د بسمې نه ده او خو د هغه مقدر ده ابتدئو اوس بسم الله الرحمن الرحیم ابتدئو خاص په نامه د الله تعالی داسې الله چې ډېر رحمان او ډېر رحیم ده د هغه په نامه باندې ابتدئو زه شروع کوم دغه ځایم چې موږ پام وکړو د کشرانو موږ داسې معنا اورېدلې چې شروع کوم په نامه د خدای موږ کوي چې معنا د بسمې دغه ده هغه د متعلق معنا ده خپل د بسمې معنا دا شو خاص او خاص په نامه د الله چې رحمان او رحیم ده دیغه په نامه باندې خاص ابتدئ زه شروع کوم او چې خاص د په نامه زه شروع کوم دای مشکل کشا حاجت روا د خدای پاک به د علم لیار را تخلاصي د مشکلاتو لیار به را ته حل کوي خپل مقصد هغه منزل مقصود ته به الله تعالی رسي بسم الله الرحمن الرحیم د دې نه بعد اجمالی بیان د حمد وکړو بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نامه د الله چې ډیر رحمان او ډیر رحیم ده د دغه به یو ترجمه کې لږ دا خبره واضح کو رحمان او رحیم دواړه صيغې د مبالغې دي خو فرق په دې کې ده رحمان عام الرحمت رحیم دائم الرحمت نو ځکه په دنیا کې د رحمان معنا خلو رحمت د عام ده انس جن ټول مخلوق چې ده د الله تعالی په رحمت باندې چلیږي خو د آخرت رحمت بیا دائمي ده په پناه نه راځي عام الرحمت تام الرحمت رحمان هغه ذات چې رحمت د عام ده هر چاته ده رحیم هغه ذات چې رحمت تام ده ختمېدون نه لري دائمي ده زوال نه لري الحمد لله رب العالمین حمد چې ده الله لره ده داسې الله چې رب د ټولو مخلوقاتو ده الحمدو که الف لام لپاره د جنس یا د استغراق هر فرد حمد د هر حامد نه چې صادر شوی په هر زمانه کې خاص الله لره ده هر فرد حمد د هر حمد ویونکي نه
په هر زمانه کې چې صادر شوی ده هغه خاص الله لره ده. اوس دا درې تعمیمات چې هر حمد د هر حامد نه په هر زمانه کې دا د چی نه معلومیږي او دا تخصیص چې خاص الله لره ده دا د چی نه معلومیږي. نو وایي تعمیم د حمد هغه د الف لام نه معلومیږي چې الف لام لپاره د استغراق د هر فرد حمد، او تعمیم د حامد د نه ذکر د حامد نه معلومیږي. دلته خو داسې خاص د چا حمد نه د ذکر کړی چې د پلانکي حمد مختص په الله تعالی پورې. هر فرد حمد د هر حامد نه چې حامد ذکر نه ده نو د عدم ذکر د حامد نه تعمیم د حامد ده. په هر زمانه کې دغه تعمیم د جملې اسمیه نه ده، دا جمله اسمیه ده دلالت کوي په دوام او په استمرار باندې. او تخصیص د لام نه معلومیږي الحمد هر فرد حمد د هر حامد نه په هر زمانه کې چې صادر شوی ده لله خاص الله تعالی لره ده. حمد اظهار د صفات کمالیه ورته ویل کیږي چې د چا د کمال صفت اظهار وشي دغه ته حمد ویل کیږي. اوس نو دستي سوال واردېږي چې موږ د یو چا د علم صفت کوو، صفت کمال ده خو د بنده صفت مو وکړو، دا حمد خو د بنده شو او ته وایې چې هر پر د حمد مختص په الله تعالی پورې د بل چاته نه څه. نو جواب دا ده چې دا هر چاته چې کمال ورکړی بیرته الله تعالی ورکړی په یغه حیثیت باندې دا حمد په واقع کې رجع بیرته الله منعم ته شوه چې چا منعم په چا نعمت کړی دیغه نعمت موږ اظهار کوو چې پلانکي ته خدای پاک ښه علم ورکړی اصلي رجع دغته کېږي چې الله تعالی که علم ورکړی. نو دغه حمد چې د بنده کوو دا په واقع کې حمد الله تعالی ده. حمد اظهار د صفات کمالیه و د خدای پاک د شان سره چې څه مناسب دي هغه ټول صفاتو باندې موږ عقیده لرو. د خدای پاک دوه قسمه صفات دي، صفات ثبوتیه، صفات سلبیه. په بل اصطلاح تحمید تقدیس. یو قسم داسې صفات دي چې د الله د تان سره لایق دي د اتصاف په لحاظ چې الله تعالی په متصف ده. یو قسم داسې صفات دي چې الله تر منزه ده تر پاک ده. خدای پاک جسم نه لري، خدای پاک مکان نه لري، خدای پاک واده نه لري، خدای پاک اولاد نه لري، خدای پاک مور و پلار نه لري، خدای پاک خوراک نه کوي، خدای پاک چکاک نه کوي، جماع نه کوي، مرض په ده باندې نه راځي، احتیاج په ده کې نشته، کڼوالی په ده کې نه راځي، ړندوالی په ده کې نه راځي، عجز په ده کې نه راځي، ګونګوالی په ده کې نه راځي، جبر په ده باندې نه راځي، بې ارادې د ده نه. دا چې څومره نقصانونه دي د دغو ټولو نه صفایي ته تقدیس ویلی کېږي، صفات سلبیه ورته ویلی کېږي. او دا چې الله خالق ده، مالک ده، رازق ده، رحمان ده، رحیم ده، غفور ده، تواب ده، چې دا صفات چې ورته ثابت دي دغه ته صفات ثبوتیه ویلی کېږي. اوس د اظهار د صفات کمالیه و دا ضمناً متضمن تقدیس لرم ده چې په ټولو صفاتو د کمال متصف ده نو د ټولو عیبونه پاک ده، ولې که عیب ورته راشي بیا خو صفات کمال رانغی. نو جامع جمله ده د رب کریم د شان سره لائق حمد د الله په کلام ادا کېږي، موږ نشو ادا کولی. خدای دې متعال موږ ته تعلیم راکوي د ما حمد په داسې جمله ادا کوي. الحمدلله هر صفت کمال هغه خاص او خاص الله لره ده. په بنده کې که صفات کمال شته خو ورسره نقصان هم شته، علم راځي، جهل هم راځي، حیات راځي، ممات هم راځي، قدرت راځي، عجز هم راځي، بنا راځي، ړندوالی هم راځي، اوریدل راځي، کڼوالی هم راځي. دا ټول شیان په بنده کې راځي، په مخلوق کې راځي، خو الله تعالی کې دا یو نقصان هم نشته. حمد ده الله لره. دوم تعبیر مخکې مالک درته اشاره د شکر وکړه. یو حمد ده یو شکر ده. څوک د دې په منځ کې فرق نه کوي، او څوک چې دا د هغه مورد په لحاظ باندې او د متعلق په لحاظ باندې چې موږ فلسفي کتابونه منطق چې ذکر کوي په هغه لحاظ باندې خو څه فرق کوي، خو دې دپاره چې عام ملګري په دې باندې پوه شي دا حمد رأس الشکر ده، هغه اعلی پر د شکر ده. شکر
صرف العبد جميع ما انعم الله تعالی علیه الی ما خلق لاجله. صرف کول د بنده ټولو هغه شیانو لره چې الله تعالی دته ورکړي دي د کوم مقصد دپاره چې پیدا دي هغه دپاره په هغه کې صرف کړي. اوس موږ ته الله تعالی د اول وجود راکړی، دا ژوند را کړی ده، دا د سر نه تر نوکه د موږ وجود دا یو عظیم نعمت ته چې خدای دې متعال په موږ کړی. دغه قالب د موږ، دا بدن د موږ ته به په هغه لار کې صرف کوو چې په کوم باندې الله خوشحاله کېږي. پیدا یې د څه شي دپاره یو؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نو د دغه بدن شکرانه به ادا کوو په عبادت خدای متعال، زړه کې به ایمان راوړو، اعضا به ټول په عبادت باندې مشغوله کوو. بیا ګوښې ګوښې نعمتو ته وګوره، سترګې د څه دپاره پیدا کړي دي چې سړی قرآن عظیم شان ته په وګوري، کتابونه نورو مطالعه په وکړي، جومات ته چې ځي دغه لارې ته په وګوري، نیکو خلکو ته په وګوري، کعبې مبارکې ته په وګوري. د دغه دپاره الله نه دی پیدا کړي چې پردی نامحرمو ښځو ته ګوري، هلکانو ته په نظر د شهوت باندې ګوري، یا بلډینګو ته په نظر د رغبت باندې ګوري چې داسې بلډینګ د ما هم وای، داسې د ما هم وای، مارکیټو ته دغو شیانو ته موټرو ته په دغه نظر باندې ګوري. د دغه دپاره خدای پاک نه دی پیدا کړي. غوږونه یې د دې دپاره پیدا کړي چې د الله کلام واوري، وعظ و نصیحت واوري، ذکر په واوري، د خیر خبرې په واوري. دغه دپاره یې نه دی پیدا کړي چې په دغه سروزونه واوري، په دغه غیبتونه واوري، په دغه نمیمت و شیطانت واوري. دغه نه به غوږونه ټول ساتي. ژبه یې د دې دپاره پیدا کړي چې د الله حمد و ثنا په ادا شي، د خیر په کار کې استعمال شي، امر بالمعروف و نهی عن المنکر وشي، په تعلیم و تعلم په وشي. دا د دروغو دپاره، د غیبت دپاره، د نمیمت دپاره، د مسلمان د سخریې دپاره، د مسلمان د ازارولو دپاره خدای پاک نه دی پیدا کړي. لاس د دې دپاره پیدا کړی چې د مسلمان سره د خیر او د تعاون په باب کې استعمال شي، د دې دپاره نه ده چې د مسلمان په ضرر باندې استعمال شي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه ده چې د د ژبې د ضرر نه مسلمان په امن وي، د د لاس د ضرر نه مسلمان په امن وي. نو په دغه به ضرر چاته نه رسي، په هغه لار کې به استعمالوي چې د کوم غرض دپاره پیدا ده چې الله تعالی په هغه باندې راضي شي. دغسې قدمونه د دې دپاره پیدا دي چې د خیر ځایو ته سړی رفتار په وکړي. دې دپاره نه دي چې سینماو ته په لاړ شي، د سروزو ځای ته په لاړ شي، د غلاو ته په لاړ شي، د قتل او د ظلم ځای ته په لاړ شي. دغه دپاره الله نه دی پیدا کړي. د دغه وجه نه الله تعالی د موږ نه شکر دائمي غواړي. د شکر دائمي یو فرض ذکر ده چې په هر وخت کې سړی د خدای پاک په ذکر لګیایي. خو حضرت ابن حجر عسقلاني صاحب د فتح الباري د بعضې عارفینو خبره را نقل کوي، وایي ذکر د ټول بدن ده، ذکر العینین بالبکا، ذکر د سترګو په ژړا ده چې د خدای د ډاره وژاړي الله تعالی ته. په ګوښې ځای کې خپلو ګناهونو ته پام وکړي او د الله عذابو ته پام وکړي، نو په خپلو ګناهو تائب شي، خدای پاک ته د خدای د ډاره وژاړي. ذکر العینین بالبکا، ذکر د سترګو په ژړا ده چې الله ته دا سترګې لندې کې په اوښکو باندې کې. ذکر الاذنین بالاصغاء، ذکر د غوږو په غوږ نیولو ده چې نیکو خبره ته غوږ په ونیسي، دین په زده کې. ذکر اللسان بالثنا، ذکر د ژبې په ثنا ده چې دغه د ذکر ژبه د خدای پاک په حمد په ثنا کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حمد په ثنا کې استعمال کې. او ذکر الید بالعطا، ذکر د لاس په عطا ده، په ورکړه ده چې په دغه باندې د خیر کارونه وکړي، د خلکو سره معاونتونه په وکړي. ذکر القلب بالخوف والرجاء، ذکر د زړه په خوف په رجا ده چې د خدای پاک د گرفت نه وډار شي او د الله رحمت ته امیدوار په طاعت به کوي، امید به د رحمت لري، د ګناهو نه به ځان ساتي، ډاریږي به تر. ذکر الروح بالتسلیم والرضا، روح تسلیم ذکر دا ده چې د خدای پاک حکم ته تسلیم شي، د الله په قضا راضي شي، که مرض در باندې راولي، که مسکنت در باندې راولي، که تکلیف در باندې راولي، که راحت در باندې راولي، ټول د الله د طرف نه دي. او ذکر البدن بالوفا،
ذکر د ټول بدن په وفاداری ده چې د کوم مقصد لپاره الله پیدا دي ته هغه ټول په هغه کې استعمال کړي. نو حمد رأس د شکر ده، دا خو د ژبې د لارې نه ده، خو دا شکر د موږ په ټولو اندامو ضرور ده، په ټولو اندامو به د الله، ځکه هر نعمت شکر غواړي. نو د سترګو خپل شکر ده، لکه ما چې لږ درته تشریح کړو په دغه وژاړه الله ته. د ژبې خپل شکر ده، د غوږو خپل شکر ده، د لاس خپل شکر ده، د پښو خپل شکر ده، د زړه خپل شکر ده، د روح خپل شکر ده. همیش د خدای پاک په ذکر د الله تعالی په حمد و په ثنا ځان مشغول ساته، نو دا به شکر شي د الله تعالی. الحمدلله هر صفت کمال، ټول حمد و ثنا دا خاص او خاص الله تعالی لره دي. یو واره الحمدلله ویلې، بیا صفت ذکر کوي رب العالمین، اشاره ده دیتا چې الله تعالی هم د ذات په لحاظ مستحق د حمد ده، هم د صفاتو په لحاظ مستحق د حمد ده. اول ذات اشاره وشو الحمدلله، اوس صفاتو ته حمد الله لره، ځکه خو رب مو ده، پالونکی مو ده، پیدا کړي چای روزي څوک راکوي، عزت او صحت او قدرت او د ارث چې راکوي څوک راکوي، او رب هغه چاته ویل کېږي چې هغه د انسان تربیه، د مخلوق تربیه تدریجا کوي چې کمال ته ورسي. د موږ تاسو خپل وجود ته چې فکر وکړو، د مور نه چې اول کنکای پیدا شي څومره یې، دغه کنکای چې د هغه ځوانۍ ښه قوت ته ورسېدو په دا وجود کې څومره غټ شو، دا کنکای په خپل غټتوب باندې پوه ده. دا موږ تاسو په دغه پیدلی چې الله تعالی سره کش کړو، لاسونه او اندامونه مو سره کش وه، خو په داسې طریقه یې لوی کړو چې موږ په ته هېڅ تکلیف نه دی احساس شوی، نه په دغه باندې پوه شوي یو چې د عربي کریم موږ څنګه لوی کړو. علم هم اول چې څوک پیدا شي خپله مور پیژني، خپل پلار پیژني، اوس د هغه مځکې نه سوکه بیا پروفیسر د دنیا شي، لوی عالم ماهر دی، دغه ترقي سوکه راولي. نو هر څه شي کې تعجیل به نه وي، تدریجا به کمالات راځي. نو حمد الله لره داسې الله چې هغه رب د عالمینو ده، عالم ما سوا د خالق ته، چې د الله نه اظهار بل صورت نه و. خدای متعال خو کنتو کنزا مخفیه، زه پټه خزانه وم، خلق مې پیدا کو چې زه وپېژنم، خلقت الخلق لاعرفه، چې زه وپېژندی شم خلق مې وپېژني. اوس نو د الله تعالی په وجود باندې دا ټول دلایل دي، خو که لږ موږ د عقل نه کار واخلو. حضرت امام شافعي رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه د الله تعالی په وجود باندې ته عقلي ماته یو دلیل بیان کړه، څه دلیل لري؟ ده ورته ویل د الله تعالی په وجود باندې دلیل د توت پاڼه ده. اوس د توت پاڼه یوه ده، دغه د توت پاڼه چې د شاتو مچۍ وخوري بیا د دې نه شات پیدا کیږي، چې د ورېښمنو چمجۍ وخوري د دغه توت پاڼې نه بیا ورېښمن پیدا کیږي، چې میږه اوزای وخوري بیا پچتر پیدا کیږي، چې غوای وخوري خوشایتر پیدا کیږي. اوس اصل شی یو ده، دا مختلف اثار چې په مرتب کیږي دا معلومیږي یو ذات ته چې دا تصرف کوي، په مخلوق کې نه ده. نو دلیل د شو په وجود خالق باندې چې خالق ده. د حضرت امام مالک رحمه الله نه چا د الله تعالی په وجود باندې دلیل وغوښت چې د خدای پاک په وجود باندې عقلي دلیل ته څه لري؟ ده ورته ویل اختلاف د نغماتو، د اصواتو، موږ تاسې ټولو پلار آدم علیه السلام، مور حوا انا، او موږ تاسې چې د خپل تجربې ته وګورو د هر قوم علیحده ژبه ده. په دا یو پښتو کې څومره قسمه اقسام دي د ژبو، دا په سوونو ژبې چې پیدا شوي، پلار یو د مور یوه ده، دا چا پیدا کړي؟ بیا که فکر وکړو د یو انسان غږ د بل انسان غږ لهجه هم نه ده سره برابره، ورونه دي یو په یو طریقه غږیږي، د یو طریقه د خبرو یو څه ده، د بل طریقه د خبرو بل څه ده. دا یو ذات ته چې دا تصرف کوي، د یوې ژبې نه د آدم علیه السلام او د حوا نه په سوونو ژبې پیدا کړې.
د حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه د الله تعالی په وجود باندې عقلي دلیل ته څه لري؟ ده ورته ویلې یوه بنګله ده د سپینو زرو په شکل خویه پایه نه دروازه لري نه کړکۍ لري نه د دخول یار لري مابین د سرو زرو غوندې ده بسیره د سپینو زرو غوندې ده ناڅاپه یې دیوال مات شي او حیوان سمیع و بصیر ته راوځي اګۍ اوس د اګۍ خو ټولو لیدلې دا اګۍ پوښې سپین ده په مابین کې زیړ لري کړکۍ شته دروازه شته دغه اګۍ کې دننه چرګوړی پیدا شي پښې لري مشوکه لري سترګه لري خوله لري خېټه لري چې څنګه پیدا شي بیا دستي چڼ 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 هم کوي بیا منډې وي د اګۍ په مابین کې دا تصرفات څوک کوي دا دلیل د دې ده چې یو ذات شته چې په دغه باندې قدرت لري په مخلوق کې نشته نو خالق د الله تعالی ده حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله نه چا د الله تعالی په وجود باندې یو زنديق دلیل وغوښت چې د خدای پاک په وجود څه دلیل لري ده ورته ویلې ته لرې ما اورېدلی دي چې یو لویه کښتۍ دا په سامان باندې په خپله ډکیږي بیا په خپله روانیږي هغه مقصد ته په خپله ځان رسوي هلته په خپله چپه کیږي خالي کیږي او هغه سامانونه بیا په دوکانو باندې تقسیمیږي یا ورته ویلې لیونی دا عقل مني چې کشتۍ د ډکم خپله شي روانه دیم خپله وي هغه جهت مسیر دیم خپله معلوموي چې پلانکي دولت ته اوسم د پلانکي دولت نه پلانکي دولت ته ده ورته ویلې ښه چې یوه کشتۍ په خپل سر نشي کیدی دا یوه کشتۍ دا نه خپله ډکیږي نه خپله خالي کیږي نه خپله روانیږي نو دا دومره نظام د دنیا دا په خپله چلیږي که موږ تاسې دغه دایمي جمتریو ته وګورو یو عجب ښه دلیل ده نن چې په کوم ملت باندې لمر راختلی 1000 کاله مخکې په دغه تاریخ په دغه ملت راختلی و 1000 کاله که مخکې زمانه تېره شوي هم دغومره و که وروسته 1000 کاله راځي په دغه ملت په دغه تاریخ به په دغه ملت راخیږي نه یو ملت مخته کیږي نه شاته کیږي که مخته توب یې دم په مرتب ده که شاته توب یې دم مرتب ده که درېدن یې دم مرتب ده خو معلومیږي یو ذات ته چې دا دومره عظیم نظام چلی زندیق ایمان راوړ د کوچي نه چا پوښتنه وکړه د الله تعالی په وجود باندې ته څه دلیل لرې ده ورته وویلې وایي په یو بیابان کې چې زه روان یم چې پل ووینم په دا پیږم چې په دغه لیار اوښ تیر شوی چې پچه ووینم په دا پیږم چې دلته اوښ تیر شوی چې پل بې مؤثره اثر ده بې مؤثره نه پیدا کیږي یوه پچه بې اوښه نه پیدا کیږي نو دا دومره مځکه و اسمان په خپله پیدا شوي نو حمد الله لره ده چې رب د ټول عالم د عالم ده پیدا کړی ده یې تربیه کوي نو دا ټول د ده په وجود دلیل ده عالم ته عالم ویلی کېږي چې علامه ده په وجود الله تعالی باندې ففي كل شيء له